Today we are going to talk about vocabulary. We have started the vocabulary series. We have 5 class today. In this class, we will learn different words meaning. The vocabulary series شروع کړی دی. د vocabulary په حواله سره زمونږ 5 نمبر کلاس دی یعنی 5 نمبر کلاس دی. مونږه آلریډي ډسکس کړي دي 4 کلاسز 4 کلاسز مونږه ډسکس کړي دي 5 نمبر کلاس ته د وکیبلري په حواله سره په دې کلاس کې مونږه اهم وکیبلري یادو د هغه مینینګ به یادو او د وکیبلري نه بغیر انګلیش نه ویل کېږي چې انګلیش ستاسو ګرامر هر څومره یادي او چې تاسو سره وکیبلري نه نو د وکیبلري نه بغیر تاسو انګلیش نشئ ویلی نو د هغې په حواله سره مونږه وکیبلري شروع کړې ده مونږ به 4000 وکیبلري یادو په دې سیریز کې مونږه آغاز کړی د 4000 وکیبلري د هغه مینینګ به یادو نو په دې کلاس کې مونږ هم وکیبلري ډسکس کوو زموږ سره فرست ون وکیبلري ورډ راځه دی د ورس مطلب وسته دی د ورس مطلب دی بدتر ډیر بد د ورس څه مطلب دی بد فار ایگزامپل the situation here is getting worse from better the situation here is getting worse from better د دې حالات ورځ په ورځ بدونه بدتر کیږي د دې حالات ورځ په ورځ ډیر بدیږي د بدونه بدتر کیږي د څه مطلب دی د بدونه بدتر کیږي سنټنس ایلین د ایلین په حواله سره به تاسو اورېدلي ایلین څه ته ویلی کیږي ایلین دا ویلی کیږي خلایي مخلوق ته هغه مخلوق چې هغه د خلا نه راغلی یعنی خو دلته نشته دی خو دا د ډفرنټ انګل نه کتل کیږي چې دا ایلین خلایي مخلوق ته ویلی کیږي فار ایگزامپل I have heard about the aliens a lot ما د ایلین په حواله سره ډېر اورېدلي دي امانګ څه ته ویلی کیږي امانګ ویلی کیږي په ډله کې یا په مینس کې زموږ سره امانګ دی یو زموږ سره ورډ دی بټوین په بټوین او په امانګ کې څه فرق دی بټوین ویلی کیږي چې د یو دوو څیزونو په مینس کې ولاړې دغه ته ویلی کیږي بټوین امانګ څه ته ویلی کیږي چې د ډیرو څیزونو په مینس کې هغه ته ویلی کیږي امانګ فار ایگزامپل He is an honest person among all his brothers. He is an honest person among all his brothers. هغه په ټولو ورونو کې یو ایماندار انسان دی یو ایماندار سړی دی چارټ څه ته ویلی کیږي چارټ ویلی کیږي دغه چارټ ته ویلی کیږي فار ایگزامپل hang the chart on the front wall په مخامخ دیوال باندې دا چارټ راځوړند کا hang the chart on the front wall په مخامخ دیوال باندې چارټ راځوړند کا چارټ څه ته ویلی کیږي چارټ یو چارټ ته ویلی کیږي او هینګ څه ته ویلی کیږي هینګ ویلی کیږي راځوړندولو ته بل زموږ سره ورډ دی کلاؤډز ویلی کیږي وریځو ته فار ایگزامپل the sky is filled with black clouds the sky is filled with black clouds اسمان د تورو وریځو ډک شو نو کلاؤډ څه ته ویلی کیږي وریځو ته ویلی کیږي کمپریهنډ څه ته ویلی کیږي کمپریهنډ ویلی کیږي پوهېدلو ته فار ایگزامپل بل زموږ سره دی ډسکرایب څه ته ویلی کیږي ډسکرایب ویلی کیږي وضاحت کول د یو څیز وضاحت کول فار ایگزامپل can you describe what is figure of speech آیا ته ډسکرایب کولی شي ته وضاحت کولی شي چې فیګر آف سپیچ څه ته ویلی کیږي نو ډسکرایب څه ته ویلی کیږي وضاحت کول بل زموږ سره ورډ دی ایور څه ته ویلی کیږي ایور ویلی کیږي کله ته فار ایگزامپل have you ever visited the zoo آیا ته کله چړیاګر ته تللی کله چې داسې خبره کوو نو بیا موږ ته ضرورت دی د ایور څه مطلب دی کله بل زموږ سره ورډ دی فیل مطلب دی ناکام کیدل په یو چیز کې ناکام کیدل فار ایگزامپل he failed to get a job هغه ناکام شو په یو کار پیدا کولو کې هغه ناکام شو فار ایگزامپل زه وایم چې he will fail in exam هغه به په ایگزام کې فیل کیږي نو د فیل څه مطلب دی ناکام کیدل فرینډلی اوس څه ته ویلی کیږي فرینډلی ویلی کیږي دوستانه ماحول ته فرینډلی فار ایگزامپل everyone is so friendly here in this city په دې ښار کې دلته په دې ښار کې هر یو ډېر دوستانه دی دلته ډېر فرینډلی دی هر یو کس
ग्रेड څه ته ویل کېږي ګریډ ویل کېږي درجې ته. فار ایگزامپل هی از ان ګریډ 12 هغه په 12م کې دی. څه ته ویل کېږي ګریډ ویل کېږي درجې ته. بل زموږ سره واټ دی انسټیډ. انسټیډ څه ته ویل کېږي انسټیډ ویل کېږي په ځای ته. څه ته ویل کېږي په ځای. موږ چې کله خبره کوو په ځای نو بیا به موږ استعمال کوو د انسټیډ. فار ایگزامپل I ate the chili instead of the okra. ما د بینډۍ په ځای مرچکې وخوړ. د بینډۍ په ځای دا په ځای چې ویل کېږي دغه ته ویل کېږي انسټیډ. انسټیډ څه ته ویل کېږي په ځای. بل زموږ سره واټ دی لایبرري. لایبرري څه ته ویل کېږي لایبرري ویل کېږي کتابخانې ته. په کوم ځای کې چې کتابونه خرڅېږي هغه قضیې ته څه ویل کېږي لایبرري ویل کېږي. چې کتابونه ډېر پکې هغه ته لایبرري ویل کېږي. فار ایگزامپل we have a small library in our house. زمونږ په کور کې یو وړوکی شان لایبرري ده. موږ په کور کې یو وړوکی لایبرري لرو. یا I bought a book from library. ما د لایبرري نه یو کتاب واغستو. لایبرري څه ته ویل کېږي کتابخانې ته ویل کېږي. پلینټ پلینټ ویل کېږي سیارو ته. پلینټ څه ته ویل کېږي سیارو ته ویل کېږي پلینټ. فار ایگزامپل have you study about the planets. آیا تا د سیارو په حوالې سره سټډي کړې ده د سیارو په حوالې سره تا مطالعه کړې ده. بل زموږ سره دی ریپورټ. د ریپورټ څه مطلب دی راپور کول. د چا په حوالې سره راپور ورکول دې ته په پښتو کې ویل کېږي راپور او په انګلیش کې واټ دی ریپورټ. فار ایگزامپل I forgot to write a report for my school. زما نه هیر شو چې دا سکول لپاره راپور ولیکم. ریپورټ څه ته ویل کېږي راپور ته. سیورل ویل کېږي یو څو. فار ایگزامپل سیورل پولیس یو څو پولیس. سیورل ګرلز یو څو جینکۍ. سیورل بوایز یو څو هلکان. یا I told you several times ما تا ته څو ځل ته وویل. نو څو ځل دا دې ته څه ویل کېږي سیورل په انګلیش کې. بل زموږ سره واټ دی سالف ویل کېږي حل کولو ته. حل کولو ته څه ویل کېږي سالف. فار ایگزامپل I can't solve this math problem. زه دا د میث پرابلم دا ایشو دا زه نشم حل کولی. نو سالف څه ته ویل کېږي حل کولو ته. بل زموږ سره واټ دی سډنلی څه ته ویل کېږي سډنلی ویل کېږي اچانک یودم کار ته اچانک ته څه ویل کېږي سډنلی. فار ایگزامپل suddenly I entered and caught him red-handed. اچانک زور دند شما او هغه ما په موقع باندې گیر کو. Suddenly I entered and caught him red-handed. اچانک په زور دند شما او ما په موقع باندې گیر کو. red-handed څه ته ویل کېږي په موقع باندې. بل زموږ سره واټ دی سپوز څه ته ویل کېږي سپوز ویل کېږي ګمان ته. ګمان کول ته څه ویل کېږي سپوز ویل کېږي. فار ایگزامپل I suppose I should go home now. زه ګمان کوم چې زه باید کور ته اوس لاړ شم. سپوز څه ته ویل کېږي ګمان ته. یونیورس څه ته ویل کېږي کائنات ته. د ټول کائنات ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي یونیورس. فار ایگزامپل Allah subhanahu wa ta'ala is the king of the whole universe. Allah subhanahu wa ta'ala د ټول کائنات بادشاہ دی. viewers last word viewers څه ته ویل کېږي کتونکي ته. فار ایگزامپل all of our viewers love the education. زموږ ټول کتونکي د ایجوکیشن سره مینه لري محبت کوي. دا زموږ د وکیبلري په حوالې سره 5م نمبر کلاس. انشاءالله بل کلاس زموږ د وکیبلري په حوالې سره ډسکس کوو. د وکیبلري په حوالې سره به بل کلاس ریکارډ کوو. 6 نمبر کلاس و موږ د وکیبلري سیریز 4000 وکیبلري به موږ ختمو. وکیبلري ډېره اهمه ده د انګلیش دپاره. ما تاسو تذکره وکړله چې تاسو لا ګریمر هر څومره درځي خو چې تاسو د وکیبلري په حوالې سره نه پوهیږئ دا وکیبلري تاسو له نه درځي. ډسکرایب نه درځي. ایور نه درځي. پین نه درځي. پرنټ نه درځي. ګریډ نه درځي. یعنی نور داسې نه درځي ایټسټرا. نو تاسو ته چې ګریمر هر څومره درځي تاسو چې د ګریمر هر څومره سټډي کړي نو تاسو انګلیش نشئ ویلی او بل انګلیش غواړي پریکټس. دا وکیبلري چې تاسو یاده کړئ تاسو پریکټس وکړئ تاسو استعمال کوئ تاسو انګلیش به سټرانګ کېږي.